یوه خبره بله کېږي چې نصرالله بیا داسې جرګې وکړه تو ته کومه نن جوته وه کېږي عیدرحمن پی ټي ایم خبره نه که د عیدرحمن د اطمنځای خبره ده تا که اموتو زیای ورېرده چې پکې هم خاکې وي ګیلامان اموتو زیای ورېرده مامید خیل دی زاکیم صدر جلال دا د موتو اطمنځای دي که نه دي پارټي مارټي پرېږده ځکه چې موتو خیل ورکړی دی پارټي ورکه کړې دو بیا چې هغه کله جیل ته وچول بیا په دا باندې نصرالله د روغلل جرګه وشوه چې پاکې نیمه کیسه چې یو وویل چې علي ته میږ چې حکیم ښه دی په عدالت کې ځکه چې عدالتي نه د دغه ریاست د ادارې په لوس کې دي دی خپل نشته هغه وویل چې میږ لوس نه پکې وایي یو دا کیسه وشوه چې ځنې نیولې وي چې میږو عدالت چې څه فیصلې کو ودای کو فیصلې وشوې کسونه خو شول دا چې څېره د دغه تنظیم کسون وي پانه بعد د عیدرحمن د دغه دا کیسه وکړله چې څلوېښت کسون وي په واقع صدر جلال و چې دا میږ د عید نصرالله دوی جیمټې مخوت دی ورته چې جیماټې پاکې یې سره وکړه چې میږو د هغه په عید نه وروسته دا سړي درکوي دې لا کسون روغلل چې دا ورسره وکړه چې کېده جرګه دو یوه جرګه حکومت جوړه کړه په 5 تاریخ د 9 میاشتې چې دې لا جرګه په لیار کې یوه دمکه وشوه توسته پاته وي هغه جرګه نه وشوله بیا بل تاریخ کښې شو چې تاریخ یې کښې شو دا مشرون ورتلل خو دا ولې اطمنځای نه ابراهیم خیل چک شول هغه ورته وویل چې نه نصرالله ته چې څه کېد حکومت ته نه ورځئ اکر به اطمنځای دا نه راویر شي چې درس کسون دي اته دا ورکو بیا دل حکومت کوم نصرالله دې ورسره ابراهیم خیل باند کړه دی بنا جوړه کړه چې میږ ته چې دا کسون نرسي بیا یې میږ بنا لټوله د دوی چا دا نه وه چې دا کیسه نن میږ دا کیسه ورته وکړه هر سړی یې چې بیا به عیدرحمن په ګیلامان په زاکیم په خپل باندې خو دا اطمنځای غږ نه کو اطمنځای صرف په دا درې خو یې خود کو خو یې میږ تو زی ورنه په زرینه په جنینه کې پروته دي په غونډ یې کو میږ غونډ غوړي چې په جلینه کې اچولي دي لاپته کړي دي که چیرې دی ګناهګور وي ویر دی کو عدالته چې سازو ورکو که بېګناه وي ولې د ماندې خواندي ایشکې تیاوې دا د غونډ اطمنځای دا کیسه شته پکې خبره نن دغه درسې اوله کړې دو د عیدرحمن غو د ګیلامان غو د صدر زاکیم غو چې دامره د ووایي دامره د وټاکوي لکه دی چې والي دي چې ویډیو په وکړو زه دغه جارنل ته بیا چې موږ ته دا یوه ورځ وکړو چې په 10 سل ویډیو درته ونه کړو بیا پیزر نه پرېږدي دا میږ دا نه کي دې لاته چې کیم کسون دي میږ په دا کې نه وي چې دا د پلونکۍ پټۍ ده خو چې د اطمنځای د قبایل د پښتین بچی دی ده په غا نیولی دی غیر قانوني نیولی دی لاپته کړی دی دا ټول میږ دا ورته یې چې که بېګناه وي خلاص یې که که ګناهګور وي عدالته دی کشو خبره مې ځکه درته وکړه چې نن دا کیسه پکې شوي دو ستاسو زړونه نه مو ته وایي میاشتو څو دو ورته دغه وطن ته رڼګو راوړي چې رڼګو نه وي راوړي د هغه پرې مخو د سره قسم بیا په سل اوره دی چې یو مې لاش درېمي یو دغه وطن ته رڼګو